السلام علیکم ښه راغلاست یو نوې ویډیو ته د نن ورځې ویډیو چې دی تاسو له په دې باندې جوړو چې خارج ته د کار لپاره څنګه تللی شو او همدارنګه لکه یاد ته مو راځي چې د یو څو ورځې مخکې چې دی ما د ایټالي د کاري ویزو یا د موسمي ویزو په هکله باندې یو دوه ویډیوګانې ریکارډ کړي دي چې اصلا طریقه داسې هلته مې خپل هر څه ایکسپلینیشن درکړی تشریح مې درکړې ده هغه داسې چې دی مخکې چې دی خارجي هیوادونو چې دی د بل هیواد خلک به چې دی د بعضې پوسټونو لپاره نه مقررول مګر هغه شي دی اوس خلاص شوي دي یعنې موږ کولی شو داسې څو هیوادونه چې اوس د کارمندانو د کمښت سره مخ دي هغوی څه پوسټونه اعلان کړي دي او دغه پوسټونه چې دي داسې زیاتره مسلکي نه دي بلکې زیاتره چې دی د مسلک خیال دغه دی مطلب مسلک پر تړاو نه لري هر کس یې کولی شي لکه د مثال په ډول چې دی تاسو د یو مطلب پیکیج جوړوئ یا مطلب چې دی یو څه پر اگزامپل داسې لکه مطلب د چاکلیټو کارخانه ده چاکلیټو کارخانه کې تاسو فقط ډبې جوړوئ یا مطلب یو بله کارخانه وي یا مطلب هوټل کې کار اوسیږي یا همدارنګه چې دی د زراعت په برخه کې اوسیږي دغه ویزې چې دی زیاتره چې دی دا کاري ویزې چې دی اعلان شوي دي په دې کې او دا زیاتره اروپایي هیوادونه اعلان کړي دي نو او دا چې دی هغه هیوادونو لپاره دي کوم چې اروپایي نه دي نو تاسو به اوس تازه چې دی معلومات مطلب یعنې خبرونه اورېدلي همداسې چې په دې باندې زیاتره اروپایي هیوادونه چې دي د هغه مطلب غیر قانوني کډوالو مخنیوی کوي او دوی ته همدا لاره برابره کړي تر څو دوی په قانوني شکل اروپا ته لاړ شي هلته کار وکړي او د کار اسناد واخلي او په هغې باندې چې دی مخ په وړاندې لاړ شي هم یې هغو ته او هم یې دوی دواړو ته ګټه ده نو د دغې میتود نه استفاده کوي نو دا ځل چې دی تاسو چې دی که چېرته د ایټالیا کاري ویزو ته اپلای کوئ نو د دې لپاره مې چې دی دوه ویډیوګانې اپلوډ کړي دي د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به هم تاسو هغه ویډیوګانې پیدا کړئ او بل چې دی راځم نن تاسو ته د اسټرالیا چې دی د اسټرالیا هم چې دی داسې کاري ویزې اعلان کړي دي نو تاسو له نن چې دی په دې باندې هم خبرې کوم چې تاسو د دې تعداد به څنګه پیدا کوئ دې ته به اپلای څنګه کوئ نو په دې باندې به انشاءالله خبرې کوو د دې لپاره به تاسو راشي او چې دی تاسو به په سایټ کې یعنې مطلب چې دی یو براوز به خلاص کړئ او په براوز کې به ولیکئ چې دی مطلب جابس ان اسټرالیا به ولیکئ داسې دوی یو پروګرام چې دی جوړ کړی دی او هغه پروګرام چې دی اصلا که چېرته تاسو کاري ویزو ته اپلای کوئ نو دغه د کاري ویزې چې دی لکه څنګه چې تاسو تېرې ویډیوګانې که چېرته زما مو لیدلې وي د ایټالیا هېواد چې دی د کاري ویزو لپاره چې دی کوم دغه چې دی پروګرام شروع کړی دی دا د کاري ویزو یا سیزنل ویزې چې دي اصلا دا چې دی د ډیکریټو فلیسیو 2025 دغسې د دې پروګرام د دې نوم د لاندې چې ایټالوي ژبې لغت دی اصلا د دې پروګرام لاندې دا پروګرام شروع کړی دی اوس اسټرالیا چې دی اسټرالیا دغه پروګرام شروع کړی خو د ډاما د پروګرام یعنې تاسو ګورئ دلته ما لیکلي ډاما DAMA د دې پروګرام چې دا د اسټرالین پروګرام چې دی یو پروګرام یعنې د کاري ویزو یو پروګرام دی دوی د دې ټایټل د لاندې چې دی دا دغه کار ترسره کوي دا هغه ویزې دي چې تاسو لومړی د دې لپاره بس ته اپلای کوئ او لومړی پوزیشن یې پیدا کوئ او کله چې پوزیشن یې پیدا کړلې هغې نه پس تاسو دې ته اپلای کوئ تاسو له لومړی بیا د دې نه پس چې کله مو اپلای وکړه سی وي او کور لیټر او اسناد مو ټول ورولېږل هغې نه وروسته چې دی بیا تاسو سره چې دی دوی کمپني تاسو سره چې دی ټایم اخلي مطلب تاسو ته ټایم ټاکي چې په دې ټایم باندې به چې دی ستاسو انټرویو وي تاسو سره یو انټرویو کوي چې دې کې اصلا بیسک انګلیش یو څه مهم دی لږ شانته انګلیسي چې باید هغو ته یو ښه میسج ورکولی شي دومره انګلیسي بس نه کوي ورته او ورسره که چېرته یو کس په انګلیسي مکمل نه پوهېږي ولې که هغه چېرته چې دی مسلکي اوسېږي بیا هم د کامیابېدو چانس زیات دی او ښه خبره دا ده که چېرته غواړئ تاسو چې دی په دې سیزنل یا د ایټالیا یا هم د اسټرالیا چې دی کوم کاري ویزې دي دې کې ځان پاس کړئ نو ښه خبره دا ده چې تاسو باید چې دی د سی وي مو جوړو سی وي کوشش وکړئ چې تاسو د ایروپاس سی وي چې دی تاسو باید ولرئ او که انشاءالله و د هغې په هکله به زه درته نیکسټ ټایم بیا یو ویډیو جوړه کړم چې څنګه ایروپاس سی وي نه څنګه جوړېږي چې زیاتره په اروپایي هېوادونو کې د هغې نه استفاده کېږي او ستاسو د کامیابۍ چانس به زیات وي ورسره نو کله چې تاسو دغه سایټ را خلاص کړلو دې سایټ کې که چېرته راشي تاسو کریر چې دی اډوایس په دې باندې کلیک کوئ که جاب سرچ راشي مستقیما دلته ولیکئ ډاما ویزا ولیکئ او دا سرچ کړئ په سیک باندې به کلیک
کلیک وکړئ دا به تاسو ته سرچ یې دلته اني کټګوري چې د کلاسیفیکیشن واخلئ نو دې ځای کې به تاسو ته لومړی ګورئ اوس فعلا دوی شپږ جابز اعلان کړي دي او دوی چې د همداسې چې د نوي شته د نور پوزیشن هم شته دی خو ولې په دې کې یوازې چې زیاتره خلک ترې نه خبر نه دي نو تاسو باید دې کې ځان ته دې باندې باید کلیک وکړئ او رابشي دلته ډاما ویزې باید انتخاب کړئ دا رقم نو دې ځای کې به موږ سره چې دی دا ویز دغه راشي تاسو وګورئ دلته موږ چې دی نیو ټو یو مطلب تاسو چې کوم یو نوی دي تاسو دلته فلټرایزیشن هم کولی شئ او دلته وګورئ موږ سره څه پوزیشن دا اعلان شوي دي اصلا نو تاسو ګورئ د نرس که چېرته تاسو نرس یاست او تاسو غواړئ دې ته اپلای وکړئ نو تاسو دلته د دې لپاره اپلای کوئ نو تاسو ته انفارمیشن دلته ټول هر څه شته دی دلته وګورئ رجسټر میګریشن ایجنټ او تاسو ته پورا ګور استرالیا میګریشن سروسز دلته ټول هغه کم ځای کې دي او معاش تقریبا د کال دومره معاش درکوي درته ټول انفارمیشن دلته شته دی که په دې نقطه کلیک وکړئ لږ معلومات دلته نور هم شته زه راځم زه به یو دانه مطلب ما دا یو پوزیشن پیدا کړلو زه دې ته غواړم اپلای وکړم تاسو د دې لپاره چې اپلای کوئ په دې نقطه باندې به کلیک ورته واخلئ ښه هغې نه وروسته دلته چې کله راغلی هماغه بس دی او تاسو ته که چېرته تاسو دې ځایونو کې تاسو د خوښې کوم بس پیدا نه شو نو تاسو کولی شئ ویو آل جابس باندې کلیک وکړئ تاسو ټول ډیټیلز پیدا کولی شئ داسې او دلته ګورئ تاسو لومړی چې لکه په افغانستان کې یو بس دپاره چې اپلای کړئ لومړی تاسو له ډیټیلز درکړي تاسو له به دا غون ولولئ که چېرته تاسو یو پوزیشن دپاره اپلای کوئ نو تاسو دا ولولئ څه باید وکړئ دلته څه ضرور دی که چېرته اسناد ورته جوړوئ نو ښه خبر ده د دې مطابق ورته جوړ کړئ کله چې تاسو د دې مطابق سی وي او کور لیټر او مطلب یا موټیویشن لیټر یا نور اسناد جوړوي نو دا ښه خبره ده چې تاسو چې د مطلب د کامیابی چانس مو ورته زیاتېږي نو تاسو وګورئ دلته چې د مطلب تاسو له پوره انفارمیشن درکول کېږي دلته فلیکسیبلټي مطلب تاسو نه غواړئ په کار کې همداسې امپلای او مطلب دې کې ټول انفارمیشن تاسو لیدلی شئ داسې The employer questions the اصلا چې د your application will include the following questions How many years experience do you have as a registered migration agent? ګورئ څومره څو کاله تاسو دلته چې دی دغه لرئ په دې کې مطلب څه تجربه لرئ نه لرئ Do you have a customer services experience? آیا په مطلب چې دی په مشتریانو سره چې دی کوم مطلب تجربه کاري په دې کې لرئ که نه لرئ دلته بیا یو بل مهمه خبره دغه ده چې اصلا چاته په دې باندې پیسې مه ورکوئ لکه داسې نه چې زه تا ته دا ویزه راوکاږم بلکې ته تا نه پیسې واخلې نه دا خبره نشته هغه کسان چې یوازې څوک درته اپلای کوي نو که هغې ته د اسنادو جوړولو یا د اپلای د پیسې ورته یو 100 روپۍ ورکوئ نو د اسنادو او تاسو ته اپلای کوي هغه ځان پازوئ نو د دې لپاره دومره یو څه ورکولی شي ولې don't provide your bank or credit cards details when applying for jobs وظیفو ته چې اپلای کوئ نو دا شیونه به نه ورکوي خلاص ګایز کله چې تاسو ډیټیلز غون ولوستل جزئیات مو ولوستل جس راشي دلته او دلته وګورئ کویک اپلای باندې کلیک وکړئ تاسو چې کله دې باندې کلیک وکړئ تاسو نه زیاتره وخت چې دی یو اکاونټ درنه غواړي او اکاونټ هم داسې ګرانه خبره نه ده تاسو ته به دلته یو دغه درکړي لکه تاسو ګورئ ما مخکې یو دغه جوړ کړ دې ځای کې چې دی تاسو ما یو اکاونټ تیار جوړ کړلو خو اکاونټ یې دومره ګرانه خبره نه ده چې راشئ کلیک وکړئ تاسو ته به میسیج درکړي که نه چې تاسو یعنې کم ایمیل باندې بس ولیکئ ګوګل باندې کلیک وکړئ چې ګوګل یعنې د ګوګل په اکاونټ باندې زما ته اکاونټ جوړ کړه بس کلیک وکړه بس څنګه چې کلیک وکړي تاسو دې ساحې ته راولي بس یو کلیک دی دومره ګرانه خبره نه ده ښه چې کله تاسو دلته راغلئ رجسټر میګریشن ایجنټ باندې کله تاسو دلته راځئ او دلته وګورئ لومړی تاسو چوز ډاکومنټس هغې نه پس بیا تاسو نه چې دی د امپلای څه کوېشنز تاسو نه کوي څه پوښتنې دي هغه پوښتنې ځواب کوي بیا مو چې دی خپل پروفایل چې دی مطلب تاسو پروفایل کوم جوړ کړی دی هغه ورته اپلوډ کوئ او اخره کې بیا ریویو سبمیټ باندې کلیک وکړئ راځئ تاسو ګورئ زه به دلته راشم او دغه فیلډز د ستاسو د پوهې په خاطر به زه دا چې دی یو څه زه به داسې وکړم چې د آټو نه به استفاده وکړو چې زمونږ وخت ډېر ونه نیول شي داسې به کلیک وکړم راشم داسې او دې ځای کې چې دی ګورئ کنټري دې ځای کې تاسو راشئ فون نمبر دی او په دغه نقطه باندې کلیک وکړئ او دې ځای کې چې دی تاسو افغانستان پیدا کړئ دا ګورئ او هغې نه پس دی بیا دلته څه ما خو زه د دغې نه داخل شوی ایمیل ادرس نه که راشم زه په دغه نقطه باندې کلیک وکړم نو اصلا چې دی هغه ایمیل ادرس چې کوم ما ورکړی دی هغه ایمیل ادرس به موږ ته چې دی چینج کوي اصلا نو ګورئ زه دې ته داخل شوی یم که چېرته بل نیوی ایمیل ادرس اوسېږي زه به یو بل نوي ایمیل ادرس ورکړم فار اګزامپل چې دی
دې ماته یو ایمیل راته ولېږله ځکه چې ما یو اشتباه خو زه به د هغې نه دا خبره چې دی لږ شانته اوږدېږي خو خیر زه به دغه سټاپ کړم نو ګورې ماته هغه ایمیل راغلی دی زه به دغه کوډ د دې نه راواخلم داسې او دا به راشم او دلته به چې دی دغه ځای کې مونه غواړي نو دا به دلته زه پیسټ کړم خو تاسو نه به دومره دغه بیا نه غواړي ښه دومره جنجال به تاسو ته نه اوسېږي نو اصلا ما هغه چې دی ایمیل هغه بدلولو اصلا راځم بیرته چې دی هماغه ځای ته راځم لومړی ښه نو ګورې تاسو ګورې ما خپل هغه جیمیل مې بدل کړ دې ته مې راواړولو زه به راشم چې دی دې ځای کې به چې دی زه د آټوفیل نه به استفاده وکړو داسې او وایي چې دی ته د خپل یعنې 58 ادرس ته راته راکړه فار اګزامپل زه به دلته ورکړم چې دی او را به شي په دغه نقطه به کلیک وکړي او دلته ورته چې دی خپل هیواد انتخاب کړي داسې تلیفون شمیره او دلته ګورې هر څه دغه شلو دي چې دا که سیو کوئ سیو باندې کلیک وکړي دا به سیو شي تاسو بیا که چېرته دا نور آپشنو ته ګورئ دی چې دا زموږ انفارمیشن سیو شلو راشي دلته ریزیوم یا سی وي درنه غواړي تاسو نه که چېرته اوس سی وي در سره مثلا ما سره سی وي تیاره جوړه ده زه به په دې نقطه کلیک وکړم او را به شم په اپلوډ باندې به کلیک وکړم نو کله چې تاسو دلته ګورئ تاسو لیکلي په دې فایلونو کې پی ډي اف کې کوشش وکړئ اپلوډ کوئ ځکه چې دې باندې وایرس زیاتره تاثیر نه کوي او بل چې دی دا کمپرس کېږي اصلا یعنې تاسو به چې دی بیا یعنې لکه که 10 MB وي دا لږ شانته کمه یا نو زه به چې دی سی وي راواخلم اپلوډ به یې کړم داسې فار اګزامپل دا زما سی وي دی دا به راشم اوپن باندې به کلیک وکړئ دا به اپلوډ شي که کور لیټر در سره اوسېږي راشي په کور لیټر باندې کلیک وکړئ اپلوډ باندې کلیک وکړئ او راشي کور لیټر فار اګزامپل چې دی یو خو کور لیټر ګورئ چې دی تاسو باید مخکې د مخکې جوړ کړی اوسېږي که چېرته ستونزه پکې لرئ نو میسج وکړئ انشاءالله زه سره ګایډ کوم درته نو تاسو سره به کور لیټر اوسېږي د کوم یو دپاره تاسو اپلوډ کوئ بس ورته یم چې دی چې دی رایټ کور لیټر زه دلته لیکم زه به دغسې نه چې دی لږ شانته لیکنې راواخلم او دلته به یې اپلوډ کړم خو دا چې دی اوس ما سره بدل دی زما هغه چې دی بس جدا ځای کې دی زه تاسو ته به کتې هغه طریقې ښیم ورته یم نه لرم اوس به فعلا داسې کوو ولې که دا ولیکئ نو ښه خبره ده نو راشي دلته چې دی په کنټینو باندې کلیک وکړئ اوس ما نه چې دی هغه د امپلای کوېشنز د ما نه پوښتنه کوي هاو منی ایرز اکسپیرینس ډو یو هاو نو دې کې ته دا پوزیشن ته چې اپلای کې څومره کې ورته یم یو کال لرم دې کې تجربه لرم هغه دغې ورته لیکي چې تاسو د مهاجرت په برخه کې څومره تجربه لرئ ډو یو هاو ا کسټم سروسز اکسپیرینس یس هو د مشتریانو سره زه دې سره مې ډېر زیات کاروبار کړی دی راشي بیا اپلوډ سي دلته ستاسو پروفایل غواړي نو چې دی ګورئ دلته لیکلي دي یور سیک پروفایل چې دی از ا پارټ اف یور اپلیکیشن میک شور اټ از اپ ټو ډیټ باید اپډیټ اوسېږي مطلب نو دلته راشي چې دی آی ایم نیو to the workforce که چېرته د لومړی ځل اوسېږي نو دې ته چک واچوه هو دا مې لومړی ځل دی نو مطلب دا دی چې ما په دې کمپنۍ کې ځان دپاره کوم پروفایل نه دی جوړ کړی ولې که چېرته ته لومړی دغه جوړ کړې دلته د پروفایل جوړ کړې پروفایل لازم اوس پې کلیک کوم درته کار کوم پرې که چېرې دلته لاړ شي که نه په کتې تا به تیار هغه انفارمیشن دی ورکړي دی او په کتې دلته دا فورم ډک کا او هغې نه پس دی بیا څه وکړه سیو یې کړه خلاص هغې دپاره مې خو که چېرته ورته یم چې دی زه اوس ګورې آی ایم نیو ټو دا مطلب چې دی ورک فورس د کاري ساحې سره زه نوی یم نو دې ته چک واچوه بیا دا خو ولې ډکې که ورته جاب دلته هغه کومه وظیفې ته چې ته اپلای کړې هغه ولیکه د کمپنۍ نیم ولیکه دلته همداسې په څه وخت شروع شوی څه وخت به ختمېږي انډی دغه سټارټ شوی دی هغه کال او میاشتې ولیکه څومره اعلان شوی دی او دلته د هغې تشریح ولیکه ورته نو په دې رقم بیا به راشي دا به سیف کړي ورته نه دا مه دغه کوه ځکه زه دا به لرې کړم دا به تاسو ډک کوئ ورپسې دوهم چې دی که چېرته تاسو بیچلر چې دی او چې دی لیټریچر هستئ نو ایډ پروفایل باندې کلیک وکړه دا به چې دی اضافه شي دا زما تیار مخکې یو پروفایل شته دی ګوره زما ټول انفارمیشن زه چې دی د دې بیچلر یم او مطلب چې دی لیټریچر مې کړی دی نو تاسو ایډ ایجوکیشن باندې که نور څه اضافه کوئ نو نور هم اضافه کولی شي تاسو نور اسناد حساب کتاب لرئ نو ایډ یې کې دلته ورته اضافه ورکړئ کوم اسناد چې لرئ کوم مهارتونه لرئ تاسو کولی شئ ایډینګ 5 or more skills in highly recommended and کولی شئ سکلز کوم مهارتونه ته لرئ کمپیوټر لرئ فار ایگزامپل
بغیر د دې نه انګلیسو ژبه باندې خبرې کولی شي ټول په دې نقطه باندې به کلیک کې او بس سمپل چې دی ټیم بلډینګ کې تاسو هم کولی شئ ایډ کې بس سمپل هغه سکیل دی لکه مطلب ټیم بلډینګ چې دی ته لرئ که نه ته کولی شئ چې دی ګروپ یا مطلب ټیم ورک دې کړی دی فور ایګزامپل تا یو راځئ زه به یو دانه ستاسو یا فور ایګزامپل زه به راشم لکه ټیچینګ به مطلب ټیچر دی داسې ګورئ دا به راشي دا به ایډ کوي یو بیا راشي داسې سمپل فور ایګزامپل ته چې دی ډرایور یم فور ایګزامپل اوس ته ډرایور د څه شي کم رقم ګورې دا د نقلي وسایلو کم ډرایور که ډیوایس کم یو بس ورته یو دانه واخله سیب یې کړه دا ستا مهارتونه شول اصلا راشه په کنټناو باندې کلیک وکړه زمونږ ریویو ان سبمیټ ته راورسېدلو دلته فرست دا زمونږ لومړی چې دی زمونږ ریویو که چېرته تا د کوم اشتباه شوي نو کولی شي په دې نقطه کلیک وکړي او بې میلمانه کور لیټر پاتې دی په دې نقطه کلیک وکړه کور لیټر دې اضافه کړه امپلای کوېشنز دی کوم کوېشنز چې تاسو چې دی دغه لرئ که نه هغوی ته زه دوه پوښتنې شوي دواړه ځواب شوي دي همداسې فور ایګزامپل دا نور خو زه به دا ویډیو دلته سټاپ کوم او دغلته به زه دا کور لیټر ور واچوم ښه نو زه راځم چې دی دغه کور لیټر مې ګوره چې دی نو کور لیټر چې دی انکلوډېډ په دغه نقطه باندې به کلیک وکړم او دلته به راشم ورته یم اپلوډ یې کړه هغه کور لیټر مې راوستو په دې باندې به کلیک وکړئ ساده همغه لکه څنګه چې مو سی وي اپلوډ کوله نو د دې پروسس هم هماغسې ایزي دی بس سمپل راشي خو تاسو د اسناد ورته مخکې د مخکې برابر کوئ نو تاسو چې دی یعنې مطلب اسناد چې څومره قوي وي نو د کامیابۍ اصل مهمه خبره همدا ده چې تاسو باید دلته ځان کامیاب کړئ په دې باندې نو زه به راشم دا به چې دی ورته اپلوډ کړم کله د دې اپلوډینګ خلاص شلو را به شي بیا به په سیو باندې کلیک ورته وکړئ او چې کله مو سیو کړو دلته موږ سره دا راغلی بس کوم څه چې تاسو ضرورت لرئ او بیا ورکې ایډیټ کوئ نو سمپل راځئ کلیک کوئ او بس دی تاسو ته هغه ایډ کولی شئ اسناد مو پکار نور څه دا یو ریویو د ټول چې دی یعنی نور کارمندان هم کولی شي چې د یور پروفایل ویزیبل سیټینګ کنټرولز یعنی تاسو کولی شئ نور کسان چې دی هم تاسو د دې طریقه پیدا کولی شئ او تاسو اخیرنی اپشن دغه دی سبمیټ باندې کلیک وکړئ دلته موږ ته چې دی یو څه پاتې دي بیفور یو کین کنټینیو وید اپلیکیشن پلیز اډرس د فالوینګ ایشو یو مشکل شته دغه پروفایل ویزیبلیټي دی لیبل دی دغلته لاړ شئ دغه ځای کې په دغه نقطې باندې کلیک وکړئ او دا سټنډر واخلئ دلته او هغې نه پس راشئ په دې نقطه باندې کلیک وکړئ ښه دلته وګورئ your application has been sent to Australian Immigration Services ته ولیږل شلو او چې دی دلته مطلب زموږ دغه وشلو دلته بیا هم چې دی you might also like شاید تاسو په دې باندې هم چې دی ګورئ هماغه رقم یو بل پوزیشن دوی چې دی په مختلفو ځایونو کې چې دی په دا پوزیشن اعلان کړي دي ګورئ زیات پکې چې دی دې ته ورته داسې اعلان شوي دي نو تاسو کولی شئ دا هم چې دی د هماغه مربوط دي تاسو دې ته هم اپلای کولی شئ مختلفې معتقدې کمپنیانې دي دوی چې دی مختلف دا ګورئ او معاشات هم تاسو دلته لیدلی شئ دا وګورئ تاسو مطلب چې دی په یو ساعت څومره روپۍ ورکوي نو ټول انفارمیشن دلته تاسو کتلی شئ دې کې هماغه د مختلفې وظیفې دي دې ته که اپلای کوئ هم هماغه ترتیب دی نو اسناد ته بیا هم که چېرته د چاته د څه ستونزه وي او مطلب کولی شي کمنټ وکړئ یا هم د دې کې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو لینکونه هم پیدا کوئ د نور ایټالي ویزو همدارنګه چې دی د دې سایډونو او همدارنګه چې دی د وټساپ او چې دی د ټلګرام نو او که دا چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ چې دی د راتلونکو ویډیوګانو تاسو هم خبر شئ مننه